نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزتمند مسلمانانو د بعضی د خلکو د وینو نه په شک کې چې دا ټولې وینې دا ناپاکه دي دې په باره کې مختصر شان خبره کوم لس قسمه وینه ده چې دا لس قسمه وینه دا پاکه ده هغه لس قسمونو وینه کې یو د شهید وینه ده خو د شهید وینه کې دا یاد ساتل پکار دي چې د شهید وینه د خپل ذات دپاره د خپل ځان دپاره پاکه ده خو که په بل انسان ولګېده نو بیا پلیته ده دویمه چې کوم څاروی ذبح شي د ذبح کېدل نه وروستو د هغه په غوښه کې چې کومه وینه پاتې شوه نو دا پاکه ده خوراک وغیره جایز دي دریم چې کوم څاروی ذبح شي او د هغه د ذبح کېدل نه وروستو په رګ کې چې کومه وینه پاتې شي رګونو کې نو دا وینه پاکه ده څلورم نمبر جګر وینه کومه چې اینه ورته ویل کېږي د هغې وینه دا پاکه ده او پنځم نمبر د زړه وینه دا پاکه ده او شپږم نمبر د انسان یعنی د بدن نه چې کومه وینه بهر ته ونوځي او پاتې شي نو دغه وینه پاکه ده او بل د کټمل وینه دا کومه چې موږ او تاسو ته منګون وایو په پښتو کې د هغوی وینه دا پاکه ده بل د ورږې وینه دا پاکه ده د کنې وینه دا پاکه ده او د مئی وینه چې ده نو دا پاکه ده دا څو قسمه لس قسمه وینې دي چې دې وینو سره منځ کول دا جایز دي دارنګې که په بدن دې ولګېده نو پروا نشته باک نشته دا اسر انسان یا کپړه د هغه بېلمازېږي نه خرابېږي نه د هغې ځکه علماو لیکلي دي چې دا وینه صفا ده نو په دې وینو په باره کې اکثر خلک داسې هغوی شک کوي چې وینه معمولي ولګېده نو دوی وایي دا وینه یعنې ټوله چې نو هغه خرابه ده دا فاسده ده دا حرامه ده واقع ده چې دی حرامي و ما تاسو دا کوم صورتونه ذکر کړو نو په دغه صورتونو باندې دا یعنی حلال او پاک دي په دې سره بېلماستیا وغیره دا نه راځي